زکات معنا پاکواله، فطر معنا ماتول. نو اخترتهم عید الفطر ویل کی او کم دا صدقه ورکي دیتا زکات الفطر، یعنی هغه خیرات چې هغه د ماتول خوشحالي کې ادا کیږي، د دې وجنه دیتا دانوم کې خلې شو. روزانه ماخام ټیم ته هغه ته افطاری وي اور اختر دا عید الفطر ویل کیږي، یعنی هغه خوشحالي چې هغه د الله تعالی د حکم مطابق د ماتولو شکل کې هغه اختیار کړل شي. دغه شان لا چې کومه صدقه ده چې موږ پښتو کې ورته سرسایه ویو، د عربی کې زکات الفطر ویل کیږي. نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسلمانانو باندې فرض کړی دا د الله تعالی په حکم سره. دا معنی دغه شله زکات الفطر یعنی پاکواله او د ماتولو. دا د څه نوی دا طهر الصيام پاکواله د روزو، من اللغو خبرې چې هغه لغویات او دارنګې بهوده خبرې شي انسان نه، نو د هغې پاکیزګۍ لپاره دا فایده حاصلېږي چې روزې کې مسلمان نه صحیح طریقې سره روزه ونیولی شي، پای کې کمې کوتاهیانې دنه وشي، پال پرهیز ونشي، نو د سرسایه او زکات الفطر یا صدقه فطر د هغې فایده دا ده چې دې سره روزې پاکې او صافي شي. دویم حکمت دی کې دا دی چې روزه دا جسمانی عبادت دی او زکات الفطر یعنی سرسایه دا مالی عبادت دی. نو دواړه عبادتونه هغه یو ځای شي چې جسمانی عبادت هم دی اختیار کو، نو مالی عبادت دایم اختیار کو. دغه شان له بعض علماء کرام فرمایي چې دا اصل کې د بدن یو صدقه ده بطور شکریہ دی ادا کوي. او بل فائدہ دا ده وطعمه للمساکین چې کوم غریب طبقه ده هغه لپاره د غذا د خوراک یعنی تنظیم وشي. چې کوم غریبانان دي نو که صحیح انداز سره څوک صدقه فطر ادا کوي، نو هغه حضرات چې هغه مساکین دي، معاشره کې محتاج خلک دي، نو د هغو سره د مدد ذریعہ هغه وشي. چونکې عام کسان هغو له د غذا وافر انداز سره وي، لیکن غریب سړي لپاره د مدد دا یو بهترین ذریعہ ده. نو دا صدقه فطر دی او دا پچا باندې دی هغه انسان چې دی هغه یعنی هغه څنګه دومره مالیت وي چې هغه باندې قرض وغیره نه وي، 52 توله چاندي یا دارنګې 7.5 تولې سونا یا کدا مقدار چا سر نه وي، لیکن دا دواړه یو ځای کې نو 7.5 تولې ته رسي یا 52 تولې چاندي ته، یا کور کې داسې قسم لا سامان دی چې هغه د استعمال نه علاوه دی اور هغه کرور سامان یا نقد دي یا داسې کرور سامان دی چې پورا کال کې هغې ته لاس نه لګوي. دا یو ځای کې د ټولو مقدار 52 تولې چاندی ته یا دارنګې 7.5 تولې سونې ته. نن سبا زنانو ته تاسو وګورئ هغو سره دا مقدار زیات وي، یعنی د 3 جامونه زیاتې جامې وي دي چا، نو هغه دا زائد دغې کې راځي. زنانه تاسو ګورئ د هغو د اختر جوړه جدا وي، د لیلة القدر جدا وي، د شو قدر جدا وي، د چا کویدن وي د هغې لپاره جدا جامه، واده وي نو هغې لپاره جدا جامه، د رور واده دی هغې لپاره جدا، او سزې ته ځي نو هغې لپاره جدا، چې داسې جامه چې هغې باندې یعنی چا نظر لګېدلی یا یو ځل استعمال کړي نو دغه شان له جوړې نارینه غوندې زنانه دا کار نه کوي. تر دې پورې که زنانه یو جامه واخلي او دا پته ورته ولګېدله چې دغه شان جامه په دې کلي کې دی بل چا له هغه هم نه اخلي، هغه هم بیا حالانکه هغه ګنډلې لا نه ده، لیکن هغه ساعت یې هغه واپس کړي وي، نو زنانه دومره یعنی صدقه فطر راځي که هغو خپل د کپړو یعنی اندازه لګوي هغه ډېر زیات وي.
بهرحال صدقه فطر دا واجب ده او دا بسړی کله دا کوي د دې ټیم کم یو دی ټول نه بهترین ټیم چې د اختر مزلزي د هغې نه مخکې دا ادا کی نو دې ته ویل کېږي صدقه فطر یا یو ورځ د مخکې دا هم ادا کولی شي او که رمضان شریف کې چې ادا که بیا هم کېږي خو دا بهترین ټیم دی ځینې ټیمونه داسې دي چې د هغې اجازت دی ځینې ټیمونه داسې دي چې هغه بهتر دی غورووالی دی پای کې نو چې کوم تاقي او غوره ټیم دی چې د هغې نه اوچت ټیم نشته دی نو د هغه د اختر مونځ نه مخکې دا ادا کېږي او که مخکې رمضان کې چا یعنی دا ورک دا هم ادا کېږي خدای بهتر ټیم دی غوره ټیم دی صدقه فطر دا څو ده د دې مقدار څو دی نو د دې مقدار دا ښودلی چې دا یو سا غنم هغه د 2 کسانو طرف نه ادا کېږي سا ویل کېږي 3.5 کیلو غنم نو دا د 2 کسانو نه او که وربشي وي نو بیا سا چې کوم دی دا د یو کس نه ادا کېږي د هغې مقدار بیا جدا دی او که کشمش وي نو هغه هم یو سا چې د هغې مقدار 3.5 کیلو دی نو هغه هم هغه انداز سره بیا ادا کوي کشمش کجوره او دارنګې وربشي د دې مقدار دا څو دی دا یو سا دی او یو سا د یو کس طرف نه ادا کېږي چې د هغې مقدار څو دی 3.5 کیلو او بعض علماء کرام فرمایي چې 4.5 کیلو او نصف سا صرف غنم دی چې هغه دی یو کس طرف نه نصف سا ادا کېږي او یو سا هغه د 2 کسانو طرف نه ادا کېږي چې هغه پاوکم 2 کیلو غنم احتیاطاً 2 کیلو او بعض علماء کرام فرمایي چې 2 کیلو نو داسې انداز سره دا د هر ځای جدا جدا حساب دی کوم ځای کې چې یو مسلمان روزدار پاتې کېږي د هغه ځای حساب به کوي نو پورا ملک یو سړی پاتې کېږي نو د هر ځای مقدار یو شان نه وي هر ځای کې د هغې قیمت چې معلوم کړي نو هغې کې د ځمکې او دارنګې د اسمان فرق وي لہذا هغه خپل د ځای مطابق معلومات به اختیاروي بیا به هغه ورکوي بهتر دا ده چې دغه شی هغه ورکړلی شي او که یو انسان داسې دی چې هغه دا نه ورکوي او وایي زه د دې رقم ادا کوم نو بیا به د دې قیمت معلوموي یعنی که یو انسان مسلمان هغه غنمو مقدار ورکوي نو 2 کیلو یا 2 کیلو یا پاوکم 2 کیلو د دې قیمت څو دی نو هغه انداز سره د یو کس سرسایه وغیره هغه به ادا کوي صدقه فطر او که وربشي دي نو د هغې قیمت به معلوموي که وربشو لحاظ سره ورکوي نو بیا 3.5 کیلو وربشي د هغې قیمت څو دی خپل صوبې کې یا ضلع کې یا ملک کې یا دنیا کې بعضونو کې قیمت یو شان دی بعضونو کې بل شان دی کشمش دی د هغې قیمت هر ځای کې جدا جدا انداز سره دی بیا په کشمشو کې قسمونه دي بعض ادنا دی بعض درمیاني دی بعض اعلی قسم دی نو ځینې سرسایه داسې دی چې هغه 2000 هم ده ځینې 1400 هم ده ځینې 2500 هم ده دا د هغې کې یعنی اعلی او دارنګې درمیاني یا ادنا مختلف اقسام هغه پکې راځي دغه شان ده چې کوم کسان هغه بار ملک کې پاتې کېږي لکه یو سړی داسې دی چې هغه د پاکستان دی خو عربستان کې پاتې کېږي یا هغه کفرستان کې پاتې کېږي نو هغه به د پاکستان شان له سرسایه هغه نه ورکوي چې بس د معلوماتو کې چې پاکستان کې سرسایه څو ده یاره 100 روپۍ ده 100 روپۍ زه ورکوم نو دا نه کېږي بلکې دی به د عربستان هلته به معلومات کوي چې 2 کیلو غنم د دې قیمت څو دی څو ریاله دی نو چې د هغې نه څومره ریالونه جوړېږي هغه انداز سره دا به یو کس خپله سرسایه هغه ورکوي کوم ځای کې ډالر دی امریکې کې یو مسلمان پاتې کېږي 2 کیلو غنم د هغې ډالر دا څو دی بل ځای کې درهم دی او دارنګې دینار دی 2 کیلو غنم په 100 دیناره دی 100 درهم باندې هغه انداز سره نو بعض وخت کې د هغې قیمت چې کوم دی د پاکستان ډېر په مخ هغوي ولې پیسه اوچته وي د دې وجې نه د هغې او د دې ځای قیمت کې ډېر زیات فرق وي او که بیا یو سړی داسې دی چې هغه بار ملک دی او پاکستان کې خپل رشته دار ته صدقه فطر سرسایه دا ورکوي نو د هغې مقدار به هلته معلوم کړي
چې د 2 کیلو غنم دومره ریال دي. مثال کې 2 کیلو غنم هغه ته په 2 ریال کېږي، نو د 2 ریالونه څومره حساب جوړېږي یا چې کوم دی زیات مقدار، نو هغه حساب سره هغه پاکستان کې خپل وکیل ته یعنی شاته چې چاته دی حکم کوي، نو هغه بیا هغه انداز سره یعنی سرسایه وغیره دا ورکولی شي. د دې وجه نه د دې خیال ساتل پکار دي. دارنګه دې کې چې کوم دا تناسب وخاو چې بعض کشمش دي، بعض کجوري دي، بعض غنم دي، نو دا څنګه شان لا انسانانو کې هم قسمونه دي. لہذا چې کوم خلک هغه مالدار حضرات دي، اعلی درجه والدي، ناغولا دی غریبانانو شان لا صدقه فطر دا کول نه دي پکار، بلکې هغه هغه اعلی درجه منی هغه یعنی خیال ساتل پکار دي چې هغه د کشمش حساب سره صدقه فطر ادا کی. مثال کے طور پر چې یو تن سرسایا هغه 2000 یا 2500 جوړي، کور کې لس کسان دی، هغه حساب سره هغه صدقه فطر هغه ادا کی. دانه چې مالدار سړی وي هغه هم دی هغه ادنا درجه کمی درجه والا صدقه فطر هغه لش کی هغه ځان راولي. درې خیال ساتل پکار دي. دانه کم کسان چې بار ملکونو کې دي او دینه مخ هغه سرسایا هغه د پاکستان حساب سره ورکړ دا اور هغه مقدار کم نو دی هغه په ذمہ باندې هغه واجب هغه پاتې شي. نو چې کله هغه پاتې شو نو څو پورې چې هغه د کړی نو دا هغه په ذمہ باندې یو واجب دی، هغه به حق انداز سره هغه به ادا کوي. څو پورې چې دا وی نو د په ذمہ باندې یو واجب دا پاتې شي. نو دا دې ته ویل کېږي صدقه فطر. او دارنګي بیاغي اندازه چې دا څومره اندازې سره دا د دې په باره کې دا یو دریاب دی، ډېر زیات مسائل دي. د اسلام یو حکم ګوري نو ته وایي چې دا چې یو سمندر دی بګي، نو که گہرائی د مخ کې لاړې جو بس به پکې سړې بس آوي. نو دا ډېر مختصر او شارټ انداز سره چې کوم مسائل دي او کوم ضروري دي هغه موږ لا یعنی هغه بیانول دي. کوم یو سړی داسې دی یو علاقې کې چې کوم دی سو غنم نخري یادارنګي بل یو شی داسې هغه استعمالي دی خوراک سکار چې هغه موږ پاکستان کې نه استعمالو، هغه به هم دی غنم حساب یا د کشمش حساب هغه به معلومي چې دې باندې څومره لوبیا کېږي یا څومره دال کېږي یا څومره چاولي کېږي، هغه یعنی د هغه قیمت باندې چې څومره شي کېږي، نو هغه شان لا دې به دا بیا ورکوي. دا د الله تعالی حکم دی. کله اختر مزلاړ او د صدقه فطر ادا نه کړو نو د هغه درجه بیا ډېره زیاته کم شله، هغه شان له ثواب بیا نشته دی. د دې مثال داسې دی لکه یو شی دی موبایل هغه پیک بند دی چې ورته لاس نه لګولې کارخانې نه بند راغلی، د دې قیمت ډېر زیات اوچت دی، ولکه دا تا اوس کلاو کو ودې سپړ د قیمت نیم په نیم مرتا وشو. دا شان لا مسلمان چې کله صدقه فطر هغه ټیم باندې ادا کوي نو د هغه قیمت ډېر زیات اوچت دی، او چې کله هغه د ټیم نه لاړ شي وروسته ادا کوي هغه ذمه خو په سر باندې بیا پرته ده، خو د هغې مقدار هغه یعنی ثواب وغیره هغه کم شي. درې خیال ساتل پکار دي. نو صدقه فطر نن سبا پکار داره چې دومره پای کې یعنی دومره ګرانوالی نشته دی، لہذا چې یعنی حالات لږ ډېر خوي نو هغه له صدقه فطر هغه ادا کول پکار دي، ورکول پکار دي، ثواب پکې ډېر زیات دی. نو فایده یې دا ده چې د کوم روزو کې کوم لغویات د نشي وي نو دا به هغې سره پوروالی به وشي، او د جانی عبادت سره چې هغه روزه ده مالی عبادت هغه به دواړه یو ځای شي، نو دا به یو خو شي. او بل دا که د یو غریب سړي خوا ته د یو غریب خولې ته د هغه کور نه لوګی وخته او د ده پکې څه صدقه لاړه نو دله پکې غټ ثواب دی چې هغه اختر ښه طریقې سره مناو کې څه نه څه حصه پکې د ده وشي، نو دا هم د لپاره څومره لوی اجر دی او دارنګې څومره لوی ثواب دی. نو دا خیال ساتل پکار دی. صدقه فطر دا چا لپاره یعنی دا ورکولی شي سړی ښه، نو دا هغه رشته داران له ورکولی شي چې هغې ته رور ویل کېږي نو هغه له ورکولی شي ښه. دارنګې خور ده نو دې له ورکولی شي، تره دی او دارنګې د تره ټبر ده هغې ته هم ورکولی شي، دارنګې ماما دی نوی دی ممی ده ماشو ده او دارنګې پوپی یعنی ترور هغې ته هم ورکولی شي، دارنګې د هغو اولاد ده رضاعي والدین هغه ته ویل کېږي چې د هغې پیس کلي رضاعي اولاد هغې ته هم ورکولی شي. دغه رنګې داماد ته چې هغې ته زوم ویل کېږي هغې ته او سخر هغه ته هم ورکولی شي. یعنی دا معلومه شته چې د ټولو خپلانو ته ورکولی شي،
هغه خپلان ته نشي ورکولې چې کوم فروع دي، فروع معنا جړ، او چې کوم څانګې دي هغه ته نشي ورکولې. نو دا څوک دي لکه پلار شو او د پلار شو، دغه شان له چې کوم دی دا سلسله په پورته چې څومره چا مشران وي دغه شان له په مخه ځي هغه آدم علیه السلام پورې دوله دا نشي ورکولې. دغه شان له مور شله د مور شله دغه شان له په مخه ځه، دارنګې د مور طرف نه نیا، د پلار طرف نه نیا، د مور طرف نه نیکه، پلار طرف نه نیکه، دوله دا نشي ورکولې. دا ذهن کې موږ له ایښودل پکار دي. سیدانو له دا نشي ورکولې، سیدانو له به خیال کوئ چې دا به نشي ورکولې. دارنګې یو صدقه فطر هغه بل ځای ته یو سړی لیږي نو هغه لیږلی شي چې هلته د خپلان دي او د دې مستحق دي، نو دا صدقه فطر هغه ځای ته دا هم لیږلی شي. بهرحال دا صدقه فطر اهم مسایل دي، نو دا ډېر زیات مسایل دي. بیا بعض مسایل داسې وي چې هغه وخت لحاظ سره ذهن کې رانی شي، وروستو راشي، نو د هغې معلومات علماء کرامو نه هغه کول پکار دي، وخت لحاظ سره هغه ادا کول پکار دي. نو دې ته ویل کېږي صدقه فطر او د هغې مسایل. الله تعالی دې موږ له صحیح طریقې سره قرآن پاک تعلیماتو باندې عمل کولو توفیق راکړي.